موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو پیر نسو فقال نو دی ووی یطلع علیکم الآن رجل من اهل الجنه اوس به یو سړی راځي او هغه به جنتي په دې دروازې چې کم سړی راننوت اوس هغه به جنتي ټول صحابه کرامو ته به سوچ کړي او ګوري او خبره ده د سوچ او د فکر چې په دروازه به هغه سړی راننوځي چې هغه دنیا کې دی او جنتي دی وی فطلع رجل من الانصار انصارو کې یو سړی راننوت چې د مدینې او تنطف لحيته من وضوئه او د دې ګیرې نه د اودس د اوبه څڅېدې چې دومره اوچت سړی دا صفت د هغه سره تړلی شوی دی د ګیرې نه د اوبو د اودس د اوبو څڅېده دا له ده سره تړلی شوی دی جنتي دي او دا صفت دی نه د جنتیانو اوچت صفات دي ډېر یو غټ صفت دا دی چې دی د مونځ اودس خیال ساتي قد تعلق نعلیه فی یده الشمال او په ګس لاس کې د خپل پیزار راغستی راننوتو چا ورته هېڅ ومونه بس سړي خپل جومات کې کېناستو مونځ څه و هغه یې وکړو لاړ سبا له بیا رسول صلی الله علیه وسلم ووایي یو سړی به راننوځي هغه به جنتي حقه سړی راغی او سبحان الله په دویمه ورځ چې هم راغی نو د ګیرې نه د اودس اوبه څڅېده او پیزار ورسره لاس کې بیا راغی جومات ته چې څه یې کول هغه یې وکړو لاړ په درېیمه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم قال مثل مقالته هغه شان خبره یې بیا وکړه فطلع ذلك الرجل هغه سړی بیا راغی على مثل حاله الاولى وقت شان راغی څنګه چې په اول ورځ راغلی و ګیرې نه د اودس اوبه څڅېدې او په لاس کې ورسره پیزار رسول صلی الله علیه وسلم چې کله لاړ عبدالله بن عمر دې خبرې ته سوچ لاړ هغوی به دیندارۍ کې یو بل سره مقابله کوله لکه څنګه چې موږ مقابلې په دنیا کې کوو هغه سوچ کې شو چې درې پیرې ووایي که چېرته روزانه دا کس بدلېده بیا هم څه خبره وه ده خو درې پیرې ووایي او په دریو پیرو کې دقه سړی راځي نو دی پسې لاړ چې ورغی کور ته ورسره ورسېدو نو دې کس ته یې دا ووایي وی زما د پلار سره څه خبرې اترې راغلي دي او ما قسم خوړلی چې زه به 3 ورځو له کور ته نه ځم فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي نو که ته ماله ځای راکړې ده یو څو ورځې هغه ته ولې نه چې 3 پیرې رسول الله سلم ویلي جنتي به راځي او دغه راځي دی به چاله ځای نه ورکوي ولې نو راځه انس وایي وی بیا دغه دا خبره کوله دی عبدالله بن عمر چې ما د هغه سره 3 شپې تېرې کړې یعنې داسې څه غټ تاجود هغه نه کول دې تر یې څه دپاره و چې دې څه کوي دې دپاره داسې زموږ نه جدا خو نه و ها دا مې پکې ولیدو چې شپې ما سره به وده کېدو نو چې کله به په دې خوب کې راپاڅېدو نو الله به یې یادو بیا به سهارمانځه در پاسې ها هره خبره کې هره خبره به د خیر وه چې ګډه وډه خبره ما د هغه نه څه نه دي اورېدلي 3 شپې تېرې شوې وکدت ان احتقر عمله او نږدې و چې ما د هغه د عمل ته سپک کتلی وی مړه موږ پکې 3 شپې تېرې کړې وو ده کې او موږ کې څه فرق دی بلکې عبدالله بن عمر به دونه زیات تاجود کول هغه مشهور په تاجودو کې وی نږدې و چې ما د عمل سپک ګڼلی بیا مې ورته وویل چې د الله بنده زما او زما د پلار په منځ کې هېڅ مسله نه وه راغلې خو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده او 3 پیرې ته رالې نو ما دا غوښتو چې ته څه کوې خو ما ته ونه لیدې چې داسې ډېر عمل کوې چې ته دغه مرتبې ته رسولی وی هغه ما ته وی چې ما هو الا ما رأیت دغه څه دي نو تا چې ولیدو نو د دیندارو خلکو دا صفت چې ګوره دی همیشه ځان کمزوری ګڼي دا نه چې چېرته روژه دي چې 2-3 میاشتو کې نفلي ونیسي که نه یو ټولو خلکو ته د سهار نه د ماښامه پورې نن زما روژه ده نه نه زه ډوډۍ نه خورم زما روژه ده سر نه ته شروع وکړي نو په هغې روژه به دې پیټي کړي که چېرته 10 روپۍ ورکړي نو هغه به دومره را یادې کړي
که چا سره ښه کړي جو بس صرف دغه پاتې چې اخبار کې ورکړي. او تاسو لیدلی نن سبا فیسبوک کې تصویران ویډیوګانې کیلو چیني راغستې د هغې به دومره ویډیوګانې وشي چې تپوس یې وکړه. دینداره خلک خپل نیک عمل پټوي، وجه یې دا ده چې دوی ته د خپل عمل کمزوری ښکاري او د هغې نه مخکې ده چې د الله دپاره یې کوي. نو یې ما ته یې وایي چې دغه دین و تا چې څه ولید؟ وایي بس زه روان شو. وایي چې کله زه روان شوم بیا یې ما ته اواز وایي ته راشه. ما هو الا ما رأیت، صرف دغه څه دي دا تا چې ولیدو الا یو بل څه تا نه دي لیدلي او دې ته غوږ کېدی. غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، مسلمان د پاره په زړه کې بد څه نه ساتم. ولا احسد احدا على خیر اعطاه الله ایاه، او چې الله چاله څه قسمه نعمت هم ورکړي نو زه د هیچا سره حسد نه کوم. بس ویلې کو ډېر اسان دي، ډېر ګران کار. یعنې داسې مسلمان نشتی چې د ده په زړه کې ورته څه او داسې کس نشتی د ځمکې په دې مخ چې الله وله څه ورکړي او د دې بندو سره حسدي. عبدالله ورته څه عبدالله بن عمرو ورته ده ووایي وره وی هذه التي بلغت بك، نو خو دې خبرې رسولی دغه مرتبې ته، وهي التي لا نطيق، او زمون خو په دغه وس نه راسي. دا هم د عبدالله جزي ده، دا نه چې ده کې دا صفت نه، ده کې به دا صفت وو، خو هر انسان کې صفت چې هغه یو شان نه وي. نو چې عبدالله بن عمرو وایي نو ما تا به څه ووایو؟ دې ته روغ زړه وایي. روغ زړه دا سړی داسې مرتبې ته رسولی دی چې 3 پیرې رسول صلی الله علیه وسلم وایي جنتي به راځي او دغه کس راځي. څه د لاسه